پخوا رنگ مسنیم لیونی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو ویډیو سره پروګرام ویډیو سکیپ کوي ما څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو کتلای دا قصې ویډیو څنګه جوړیږي نو ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده لټول نو مخکې تاسو لیټ موشن ځان تر ډاونلوډ کې چا سره نوی لینک نه دی ډسکرپشن کې پروت د لاغ ځان تاسو کول شي دا ځان تر ډاونلوډ کړئ ملګرو کله مو دا ډاونلوډ کړه دا به تاسو انسټال کړئ او بیا به تاسو دا سمپل اوپن کړئ کله مو چې اوپن کړئ تاسو دا پلس آیکن ښکاري د باندې یو پر کلیک واخلئ ولته به دا ریچ سلیکټ کړئ او بیا به دا کلر به تاسو ورته دلته بلاک ولګوئ او بیا به دا کریټ پروجیکټ باندې یو پر کلیک واخلئ ملګرو بیا تاسو دا پلس آیکن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دلته به میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه تصویر راواخلئ کم تصویر باندې تاسو ویډیو جوړوئ دا تصویر به دا شانتي سلیکټ کړئ او بر تاسو د ښکاري د پلس آیکن د باندې به یو پر کلیک واخلئ او بیا ملګرو دا مومنت ترانسفر باندې به کلیک واخلئ او دا تصویر به دغه شانتي لږ بره بوځئ دغه شانتي دا لاندې څه به دغه شانتي پرېږدئ ملګرو دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ دننه به بیک شئ دا پلس آیکن باندې به بیا یو پرې کلیک واخلئ او دغه یو شیپ به تاسو ورته سلیکټ کړئ دغه یو کله مو دا سلیکټ کړئ ملګرو په بره تاسو ته ښکاري دا درې ډاټ دغه باندې به یو پرې کلیک واخلئ هلته به دا فیل کمپوزیشن دا به ورپسې ووایي دا به دغه شانتې راغټ سي ملګرو بیا دا کلر باندې به یو پرې کلیک واخلئ دلته به دا وایټ کلر یعنې دا سپین کلر به تاسو دلته سلیکټ کړئ او به دغه شی علامه تاسو ته ښکاري دا به دا شانتې ووایي دننه به بیک شئ بیا به دا ایک فټ باندې کلیک واخلئ او ایډ ایک فټ باندې به کلیک واخلئ ملګرو بیا دا بلور باندې به یو پرې کلیک واخلئ او بره تاسو ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک کوئ او بیا به لاندې دا سټنډرډ سیټینګ باندې به یو پرې دا شانتې کلیک واخلئ او دا ملګرو تاسو راولئ 2000 یعنې 2.00 دغه ته به یې راولئ کله مو دې ته راوستم ملګرو د هغه شی علامه تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ مومنت ترانسفر باندې به بیا کلیک واخلئ او دا شیپ چې موږ لګولی دا به دا شانتې راولئ دلته لاندې به دا شانتې ورفیټ کړئ دغه شانتې کله مو دا ورفیټ کړئ ملګرو د خالي ځای تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دننه به بیک شئ بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ او که چېرته تاسو سره ساوند په اډیو کې نو دا اډیو به بیا ووایي اډیو نه به ساوند راواخلئ او که چېرته تاسو سره په ویډیو کې نو دا میډیا به ووایي هلته به هماغه ساوند تاسو راواخلئ دا ساوند به ملګرو بیا سلیکټ کړئ او بره تاسو ته ښکاري دا پلس آیکن د باندې به یو پرې کلیک واخلئ بیا دا ساوند باندې به دا شانتې کلیک کوئ دا درې ډاټه تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ یو پیره او دا به دا شانتې اډیو ته واړوي بیا دا ویډیو به تنه دغه شانتې ډیلیټ کړئ ملګرو بیا دا ویډیو اخري سر ته به راشئ دا سپین کلر تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک کوئ او دغه یو آپشن به تاسو ورپسې ووایي او دا تصویر هم دا شانتې سلیکټ کړئ او دا یو آپشن تاسو ته ښکاري دا به ورپسې دغه شانتې ووایي دا ویډیو اولني سر ته به ملګرو یو پیر راشئ دا ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی ملګرو دغه ویډیو نه به تاسو یو پیر بیک شئ او دغه یو پروجیکټ د موږ سره د پروجیکټ لینک هم ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغ ځان تاسو کولی شئ دا پروجیکټ هم ځان ته ډاونلوډ کړئ ملګرو دا پروجیکټ به تاسو سمپل اوپن کړئ کله مو دا اوپن کړئ ملګرو تاسو ته ښکاري دلته دا ایموجي موږ لګول دا ایموجي باندې به کلیک واخلئ او تاسو ته دا کاپي علامه ښکاري د باندې به کلیک کړئ او دا به کاپي لیر کړئ او د پروجیکټ نه به تاسو یو پیر بیک شئ ملګرو دا تر اوسني ویډیو ته به دغه شانتې لاړ شئ او بیا دلته تاسو ته ښکاري دا کاپي علامه د باندې به کلیک واخلئ او دا فیسټ لیر کړئ ملګرو دا ویډیو اخري سر ته به راشئ که چېرته تاسو سره دا ساوند مثال زیات وي که نه دلته به تاسو یو پیر دا شانتې کلیک واخلئ او دغه ګنټۍ علامه تاسو ته ښکاري د باندې به کلیک کوئ او دغه یو آپشن به داسې ورپسې ووایي او دا ساوند به هم دغه شانتې ملګرو تاسې کټ کړئ په دغه ځای کې او دا تصویر چې کوم یو موږ لګولی دا به هم دا شانتې کټ کړئ او دا بل تصویر به هم دا شانتې کټ کړئ او دا دې خواته حصې به داسې شانتې ته نه پاک کړئ دنه ملګرو کله مو چې دا پاکه دا ویډیو اولني سر ته به راشئ او د ویډیو نه به یو پیره بیک شئ او هماغه تر اوسني پروجیکټ د به تاسو یو پیره لاړ شئ ملګرو د پروجیکټ لینک ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم تاسو کولی شئ له هغه ځای نه دا ډاونلوډ کړئ ملګرو بیا دغه لیکلو باندې به کلیک واخلئ دا لاندې لیریکس موږ لیکلی دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ دا شانتې او تاسو ته دا کاپي علامه ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به کاپي لیر کړئ دا شانتې بیا ولې دې پروجیکټ نه تاسو یو پیره بیک شئ کله چې بیک شولئ دغه تر اوسني ویډیو ته به دغه شانتې لاړ شئ ملګرو دا ساوند به بیا تاسو اورئ که چېرته مثال د دې ساوند لیریکس له دغه ځای نه شروع کېږي نو دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کړئ او تاسو ته دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به فیسټ لیر کړئ دغه شانتې دا ویډیو به لږه دغه شانتې رامخکې کوئ ملګرو د لیریکس باندې به یو پرې کلیک واخلئ او دلته به ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک واخلئ دنه به دا لیکل ملګرو تاسو دغه شانتې پاک کړئ او دلته به هماغه خپل لیریکس ور ولیکئ یا د ساوند کم لیریکس چې ده هماغه به دلته تاسې ولیکئ کله مو دا لیریکس ولیکئ ملګرو دغه دلته تاسو ته ښکاري دا فونټ باندې به کلیک واخلئ او موږ سره دغه یو فونټ دی د فونټ لینک هم ستاسو ته لاندې ډسکرپشن کې در کوم له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ
کله مو دا فونټ سلیکټ کړئ ملګرو تاسو به نور د کې کوم څه نه کوئ نو تاسو دا ټیک مارک ښکاري دا ټیک مارک باندې به دا شانتې یو پیره کلیک واخلئ ملګرو بیا به تاسو دا ویډیو پلی کوئ نو دا ویډیو دغه شانتې پلی کوئ او دا ساوند به تاسو اورئ مثال د ساوند لیرکس دغه ځای کې ختمیږي دلته به تاسو دا ویډیو یو پیره سټاپوئ او د لیرکس باندې به کلیک اخلئ او دغه یو آپشن ته ښکاري د باندې به کلیک اخلئ او بیا دا یو آپشن ته ښکاري د باندې به یو پیره کلیک اخلئ ملګرو کله چې تاسو دا دوم لیرکس لیکئ نو دغه لیرکس باندې به یو پیره کلیک اخلئ او دا به دا شانتې کاپي کوئ بیا به تاسو دا ساوند اورئ دا دوم لیرکس به تاسو ګورئ مثال د دې نه شروع کیږي دا دوم لیرکس دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کوئ او دا به دا شانتې ورفیسټ کوئ ملګرو به دا ویډیو به دغه شانتې لیک رامخکې کوئ او دلته د لیرکس باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دلته به تاسو ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک واخلئ او دلته به دا لیکل دغه نه به دا لیکل تاسو پاکوئ یو پیره او دلته به دوم لیرکس تاسو لیکئ ملګرو کله مو دا دوم لیرکس ولیکه نو بیا د باندې به سمپل دا ټیک مار دا شانتې وایي او ملګرو بیا به دا ساوند داسې اورئ که چېرته د ساوند لیرکس مثال دغه ځای کې ختمیږي نو دلته به تاسو ویډیو سټاپ کوئ یو پیره او بیا به دا لیرکس باندې یو پیره کلیک اخلئ او دا یو آپشن ته ښکاري د باندې به کلیک اخلئ او دا به دا شانتې دغه یو آپشن ته ښکاري د باندې به کلیک اخلئ دا لیرکس به د ساوند په مطابق باندې داسې برابر راځي ملګرو بیا دا دریم لیرکس به هم تاسې همدغه شانتې لیکئ او دا څلورم به هم همدغه شانتې مخ ته ځئ او دا به داسې ورفیسټ کوئ او دلته به دا لیرکس یې دغه شانتې بدلوئ ملګرو کله مو دا ټول دغه شانتې ولیکه دا مکمل لیرکس تاسې ولیکئ د ساوند بیا که چېرته تاسې غواړئ دا سیو کړئ نو بره تاسې دغه یو آپشن ښکاري د باندې به کلیک اخلئ دلته به دا ویډیو سلیکټ کوئ او دا به دا شانتې ایکسپورټ کوئ دا موږ سره ګیلري کې سیو شي ملګرو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي اوس ما ته راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته